د ننګرهار مرستیال والی مولوي عزیز الله مصطفی د برېښنا له درکه د پورونو راټولولو په اړه د برېښنا عمومي شرکت تجارتي رئیس عبدالرحمن رحماني او د ننګرهار برېښنا رئیس مولوي جان محمد انقلابي سره د ناستې پر مهال ډاډ ورکړ چې د قانوني عوایدو پر راټولولو کې باړبنده ادارو ته د همکارۍ سپارښتنه وکړي. سکهال د ننګرهار په کلنۍ تبلیغي اجتماع کې د هیواد له ګوټ لسګونه زره خلکو ګډون کړی دی. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې د 4 میلیون افغانۍ په لګښت د یو چیک ډیم د جوړولو چارې پیل شوې. تورخم کې د کمیسارۍ ځواکونو یو تن د غلا په تور نیولی دی. د ننګرهار امیر روغتیا ریاست تر چتر لاندې د AWAC موسسې له لوري سارک ولسوالۍ کې 420 کورنیو ته روغتیایي کیټونه وویشل شول. جلالاباد ښار کې د فارمي چرګانو ترڅنګ د کورنیو چرګانو د پلور بازار ګرم دی. او د ننګرهار ولایت سپینغر ولسوالۍ د وچکوټ سنگرباغ سیمه کې په یو کور د تندر پریوتو په پیښه کې یو تن شهید او 4 نور ټپیان دي.